دومه مرحله کې دې زه مکمله لکه مال غوندې حلال کړی وم. دا نوري سي راولاړ شو دغه رخشوان یې په چاقو داسې حلال کړو په غاړه کې. د غلا ته ګیر کې چې ورته وایي حلاله سر کې وهل او بال هغې وې دې چې درې نفري ونیولم په دا رقم یې خطا کړم. دې اوبو کې چې د ما خوله ولګېدله دې ګن کې دا یخ اوبو کې زه بېرته په هوش راغلم. مال ما غاړې ته ور او په چاقو یو بل په نوم د نوري هغه ووهو. غلو حلال کړی یم چاقوګانې وهلی د غلا داسې قسم وواهه پوه شي. بیا ما ورته کنځاګانې شو که خبرې مې ورته وکړې. وداسې راوختلم دې سړک ته ما یو چغه کړه چې غله دي راوځئ. څوک راونه بیا په دې سړک باندې ما منډه وهله وس تیز تیز روان وم. دالته مې دا کورتۍ سامان هم خطا کړ اوبو کې ولېدلی وم ډېر دروند سوی وم نه شم مې کولی چې منډه پکې وم سامان مامان هم ما دلته خطا کړ نو داسې تیزه منډه مې ووهله هغلته بس یو دروازه مې وټکوله بیا په هغې کوڅه کې یو سړی ما باندې برابر شو هغه د کلینیک پورې مرسته وکړله یې وړلم. امنیتي ځواکونو د غلو هغه باڼ نیولی چې یو کس یې حلال کړی و او غوښتل یې د هغه رکشا ترې یوسي. هغه رکشاوان چې د غلو له برید څخه ژوندی پاتې شوی وای ماښام مهال یې له یاد غلو سره د اربس د کابل د اتمې حوزې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تللی و خو د لارې په اوږدو کې غلو ناڅاپه د رکشاوان په غاړه کې زندۍ واچوله او حلال یې کړ. یاد رکشاوان چې له دې خونړي برید څخه ژوندی پاتې شوی د پیښې کیسه داسې کوي. غلو زه نساجۍ نه دربس کړی وم 3 نفره ما سره په رکشه کې ناست او 2 نفره ملګري چې په دې موقعیت کې درولي وو چې کله دا سړی موږ مړ کوو تاسې په رکشه ادب ته رسوئ. نو داسې را روان تر دې چې د ما سره دا خبرې کولې دا یو دانه دا سباونامې خبرې کولې دې چې ته زه کله راورسېدم د غږ وکړو چې ودرې سره ما ته زندۍ واچوله نور زه پوه سوی نه یم په خپل حال په قد دغه اول کې یوه خبره مې ورته ما وکړله د حلقه ما داسې راونیوله راکش مې کړه چې رکشه پیسې موبایل چې هر څه په کار یې ایسئ خو ناځواني مه کوئ. دې سره نور زه پوه سوی نه یم. نو یو وخت کې دومره پوه سوم چې ما باندې چی راکش شو. په دومه مرحله کې دې زه مکمله لکه مال غوندې حلال کړی وم. بیا دلته زوره کې په ما وهلې چې ما وغواړي لاندې بیالې ته مې خطا کړي. په دې وخت کې ما رکشه نیولې وه نه خطا کېدلم. بل پې غږ وکړو چې وهی ژوندی ده. یو چاقو یې دلته په سر کې ووهلم بیا 3 نفرو دې ګن بیالې ته خطا کړم. دا بیاله کې روغ سړی خطا کړه نسي راوتلی. دلته زه خطا کړم هغسې دې بیاله کې زه هوش کې راغلم راوختم داسې ما ولې زه به دې سړک ته راوخېږم چې دا سړک کې خپل ځان خطا کړم خپل ورونه څوک مې بیا سبي دا مړی پیدا کړي. هغه خدای ما ته همت راکړه. دې ځای نه مې منډه شروع کړه چې په را منډه 3-4 ځای زه وغورځېدلم. داسې لاړم وړاندې هغه ځای پورې چې هلته ما دا پخو نور کار پرېښوده. په دې کوڅه کې یو سړی توکلي راووته موبایل ګروپ یې لګولی وایي څنګه چل ده ما دغه شی غلو حلال کړی یم چاقوګانې وهلی یم او پلانکي ورور یم زموږ کور ته خبر یسه. بیا هغه ښه ووت دې کلینیکه پورې زه ورسولم نور خلک هم راغل بس هلته د ډاکټر هغه خپل عاجله مرسته ما سره وکړله نور بیا لاړو شفاخانې ته. نوموړی وایي د غلو له دې کړنې وروسته هره شپه له سختو ذهني فشارونو سره مخ دی. هغه زیاتوي ولا هره لحظه چې زه د شپې پروت یم دلته د هره نه صحنه د ما ذهن ته بیله راځي او ډارېږم بیخي بس هغه ډېره سخته صحنه وه او ساعت په ساعت د ما سترګو ته درېږي بس ډېره سخته صحنه وه. یاد کس همدارنګه وایي دا مهال له سختو مالي ستونزو سره مخ دی او له حکومت څخه د یادو غلو لپاره د سختې سزا غوښتنه کوي. وضعیت خو اقتصادي ډېر خراب ده. هغه وخت کې چې ما تاسو ته مخکې هم قصه وکړله دا رکشه مې په کش راباستلې وه د کش پیسې مې راباندې میاشتې $200 حواله دي او حتی ولاکه د دوایي روپۍ هم لرلې او اقتصادي وضعیت هم خراب ده. پوښتنه مې دا ده چې مجرمینو ته باید سزا ورکړي. داسې سزا ورنکړي سبا دا کارونه نور کوي په نور یې کوي او تاوانونه هم سوي دي. دا 10-15 ورځو کې ما ډېر غټ نقصانات کړي دي تاوانونه هم سوي باید د غم هم موږ ته وکړي. د رکشاوان ورور د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه
او دا چې پیښه څنګه رامنځته شوې داسې یې بیانوي. ما دا په دې چوک کې کراچۍ درولې وه او دلته ولاړ وم، بس دا برګر او پلاپل مې خرڅول. دلته یو هلک ما څخه راغی، وایي کاکا وایي راسه ورور ته په چقو وهلی. خو کراچۍ مراچۍ مې پرېښودل، هر څه مې پرېښودل، لاړم دې پېښې ځای ته. پېښې ځای ته لاړم، هلته نه و، راغلم ډاکټر څخه وایي دلته ده. چې دلته کله زه راغلم ګورم چې دا مې ولیده، ما ویل یاره دا خو د پاتې کېدلو نه ده، پاتې کېږي نه. راغلم بل ورور پسې مې موبایل کې مې روپۍ نه وې چې زنګ ورته ووایم. بل ورور ما پسې آخر ته د هغه پسې راغلم کور ته. چې کور ته راغلم ما ویل که زه راسه روح الله چا په چقو وهلی ده او بس پاتې کېدلو نه شفاخانې ته بولي. هغه ته کله راغلم خو دې ډاکټر لګیا و ګنډې. د ګنډې بیا هلته نور طالبان هم راغلل، خلک ډېر شول، دغه ډېر مخلوق راغی. چې مخلوق راغی بس دغه وخت کې بیا دا یې ګنډه، ما ته ویل چې مشکل نه ده، زه به ورته وګنډم، دا وینې ودرېږي، بیا چې هر چېرته بیایي بیا یې بوځئ. بیا پس له هغې څخه هغه وګنډه، نو بیا هم دا بوته، یوې شفاخانې ته هم بوته، هغې تعویل ونه غوښته، بیا وزیر اکبر خان ته هم بوته، هلته هم تعویل ونه غوښته. بیا وزیر اکبر خان کې پرچه راکړه، وایي دا یوسئ هغه ته میوند شفاخانې ته. بیا وایي میوند شفاخانه کې بس 4 ورځې همالته بستر ده. دا خو په دا رقم د دا ورور سره مې موږ ته قصه وکوله او دې غلو ما سره ښې غورې مې کولې، د 2 مخونه پټو، د یو لوسو د سباون په نامه کاست. نو هغه ځای کې د موږ کور هم د خپله. نو ما ته ویل چې استاده کور ته چېرته؟ ما ورته ویل چې هغه پاس شدارې ګوره دا رڼا چې لګېږي دا د موږ کور ده. نو دغه ځای کې په دې خبرو کې چې راورسېدم، وایي ودرېدلو سره د ما غاړې ته وایي دسمال واچول سو. 2 نفرو یو هغې خوا نه کشې ونیو. دغه نه ما ورته وویل چې ناځواني مه کوئ، رکشه وړئ، پیسې اخلئ، موبایل اخلئ، ویې چې خو ما سره غرض مه لرئ. همدې کې وایي زه لکه بېخودي سړي ته وکړئ، نور په دغه چاقو باندې په درد هم نه یم پوه سوی، دغسې پوه شوم چې ما په سپینې باندې چې راکش کړ. چې راکش یې کړ بیا ما د رکشې اوسپنه وایي داسې نیولې وه، د 3 واړو په ما زور وهه چې زما یې لندې خطا کړي. جر ته ډېر غټ جر ته سره کې چې نه باګرامه ته وتلی. بال هغې وایي دې زوره کې وهلې، بیا هماغه چاقو یې راغېشته، دلته یې په سر کې وهلی و، په سر کې وهلی و. بال هغې وایي داسې 3 نفري ونیولم، په دا رقم یې خطا کړم. د اوبو کې چې د ما خوله ولګېدله دې ګن کې، دا یخ اوبو کې زه بېرته په وش راغلم، جګسوم وغورځېدلم. دا دیوال ډېر جګ ده، سړی پرې راجګېدلی نه شي، خو ډېر پرې تکلیف مې وی، ځان راجګ کړ. دې نه وایي دا رکشه وړاندې ځای کې ولاړه وه، ګل کېدلی ته وایي چالانېدله نه. نو 2-3 قدمه پسې لاړی، ما وضعیت وی ډېر خراب وغورځېدلم دم په سر. بیا په داسې 4 خاپوړو باندې وی ما د کلینیکه ځان ورسو. بس هلته ډاکټر دوا موا کړه، بیا نور مې انتقال کړه شفاخانې ته، مونږ ته خبر راکړه. حکومت نه خو دغه غواړ چې دا مجرمین چې دي دی یې نیولي، 4 واړه نیولي، ښه اعتراف یې کړی، هر څه خبرې یې ټولې کړي چې دا کار هو مونږ کړی، خو دا سړی مونږ ناطقا مونږ مړ کوو. ځکه هم دلته خطا که ښه پوهېدلو چې دغلته یې کور یې راته وښوده، نو دغلته چې مونږ مړ کوو او جر ته خطا که بس دا نور بنده کېږي نه. نو بیا دې اعتراف بیا هم کړی ده چې بلا دا مونږ شفاخانې ته هم راغلي، خو شفاخانه کې خلک ډېر وو، مونږ ونه کولی چې بیا دلته مونږ بیا وهه بیا هم مړ کوو. شفاخانې ته هم راغلي، دواخانې ته، خو دلته خلک زخ ډېر وو. د غلو له ډلې یو تن وایي د خپلو نورو ملګرو په مرسته یې غوښتل یا د رکشه غلا کړي، خو بریالي نه شول. نوموړی زیاتوي یاد کس رکشه په دربست نیولې وه او 3 نور ملګري هم ورسره وه. هغه وایي تر زندګي کولو وروسته یې نوموړی هلاک کړ او بیا یې د اوبو ویالې ته وغورځاوه. دا نن دا 2 ورځې مخکې د هغه مازدیګر ټایم و، زه کار نه راغلم، را روان وم په لاره کې، بس یو بل انډیوال مې راځه بې د رکشه را پټوي. زه هغه سره لاړم رکشې ته، یو 2 نفره نور په نوم د نوري سباون، هغه سره موږ لاړلو. بس د رکشه نساجین هغوی دربست کړله، ورسره وغږېدل هغوی، زه د همغه نه ورسره راکېناستم. لاره کې را روان وم، لاره کې موږ دسمال ما غاړې ته ور واچاوه، هغه په چاقوګانو ووهو او زه بعد د هغه نه بعد زه لاړم هغه ته جلال آباد ته لاړم. 3 نفره ولو، هغه 3 واړه شاته ناست، دسمال ما غاړې ته ور واچاو او په چاقو یو بل په نوم د نوري هغه ووهو. یو شمېر نور کسان چې د یادې قضیې په تړاو نیول شوي د پیښې کیسه داسې بیانوي. 2 بجې وې، موږ ګیس ډبه د کور ته تلو، ګیس ډبه مې اچوو، ګیس کې مې ګیس اچوو، داسې ورور مې راغی، رشقه ورسره و، پوه شې موږ ته ویلې وایي بس رشقه ودرېده، وایي د تره د زوی مې د کېنئ، پوه شې مالې څه خبره ده، ما ته خو ته ووایه، پوه شې وایي ته خو کېنه چې هاخوا لاړو، پوه شې چې کله ارزان قیمت ته ورسېدلو موږ ته یې ویلې چې دا موږ خو داسې کار وکړه، پوه شې وایي د غلا داسې قسم ووهه، پوه شې. بیا ما ورته کنځاګانې شروع کړې، خبرې مې ورته وکړې چې داسې ولې دې وکړه، او بس بیا لاړه هغه کې ودراوه، دا بارګین کې بس عمل ته ودراوه. موږ چې سهار
اما شپه کې کارتنو ته راغلم زه سهار د ګیټونه اخیستي وو همداسې تللی وم. د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي د غلو یاد باندې د کابل ښار د 8مې حوزې په اړونده سیمه کې نیولی دی. دغه بندي سلمو سره کوم مزدون ده د حضرت بلال نومي د محمد نبي زوی ده. دا په خپلو اداراتو کې وایي او د حوزې په اداراتو کې هم دغسې وایي. سباوون راته وایي چې راځه نن ورخشې غلا وکړو. یتیم زه وم دغه سکندر و سباون و حضرت بلال دا ټول سره ولاړو دا د بازار خواته ما نه رالو. یتیم یې ورخشوان کرایه کو در بس مو کو. یتیم حرکت وکول د تپی کاموال طرف ته. تپی کاموال ته رسېدو دلته یو غټ خوړ لري، دا سړک ځای کې یو غټ زور خوړ لري. دغه تپی کاموال چې ورسېدو اتې ما دغه حضرت بلال وایي د امو سره چې بندي ده وایي ما دا د غاړې دسمال څه ده کوچنی څادر دا مې داسې غاړې ته ور واچول. دا سړی مې زه شاپ سیټ کړم، سړی خو موټر چلاو، ته مې داسې سره خفه کړو، دا پسې راټینګ مې کړو. او دغه چې د دانوري کوم فراري یو نوري موږ لرو، دا نوري چې راولاړ شو دغه رخشوان یې په چاقو داسې حلال کړو په غاړه کې. ما دا شاته ونیول دو داسې حلال کړو په چاقو باندې. او دا بل سباون پسې راولاړ شو دی دغه ته پسې ورغورځار کړو. دغه غټ خوړ یا کډی اوبه هم پکې دي، دا یې داسې سر په چړې له رخچې ورغورځار کړو، کډې ته یې ور واچول. بیا دغه کس رخچه بوتله له ځان سره. د دې غلا په قضیه کې هغه کسان چې تښتېدلي وو د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي او دوسیه د وروستیو اجراعاتو لپاره عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.